نن سهار شاوخوا 6 بجې د جلال آباد ښار اړوند دویمه ناحیه کې د لرګیو په یوه سرای کې اورلګېدنه رامنځته شوه. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دغه اورلګېدنه ځاني زیان نه لري او د اطفایي امریت له لورې په وخت د اور مهارولو سره د ګڼو مالي زیانونو مخه نیول شوې ده. دغه اور تقریبا 6 بجې وې چې اور په دې منډۍ کې ولګېدو او د اطفایي ځواکونه او ټول امنیتي څومره پرسونل ول هغوی په خپل وخت باندې ځان راورسوه. الحمدلله اوس هغه د اور مهار ده. ځاني تلفات خو لله الحمد نشته او مالي تلفات په یو څه ناڅه اوښتي خو هغه به وروسته بیا انشاءالله دقیق معلوم سي. غونډ ارګانونه لګیا وو ښه په اخلاص یې موږ سره صداقانه اخلاص منډه اقدام کړی. له 25 دوکانونو اور کړی ده په داخل د مارکیټ کې. دې کې هر دوکاندار ته تقریبا 1 میلیون 1.5 میلیون څه د پاسه 2 میلیونه هر یو ته خساره تاوان رسېږي. غونډ چارطراز دروازې اشدارې او لرګي پکې موجود وو. په ورته وخت کې د لرګیو دغه سرای یو شمېر کاروباریان وایي په دغه اورلګېدنه کې ورته مالي زیانونه رسېدلي او له مسؤلینو د ځانمنو شوو سره د مرستو غوښتنه کوي. دلته ډېر هلې ځلې وکړې، همکاري وکړه، اطفایي والا د اور مخه یې ونیو او تر ډېره حده پورې نور ټالونه لله الحمد بچ دی او دغه اسلامي امارات نه غواړو دغه خلکو سره د مرسته وکړي. ډېر بېوسه او بیچاره او مظلوم خلک دي. بل لور ته د ننګرهار ولایت مرستیال والي چې د اورلګېدنې سیمې ته ورغلی و ځانمنو شوو سره د همکارۍ ډاډ ورکړ او انشاءالله د دې خلکو او د دې مسلمانانو دوی ته چې کوم زیان رسېدلی دې کې به هم کوشش کوو د خپل مسؤلینو سره چې انشاءالله هغه جبیری وشي. عام ښاریان او د لرګیو دغه سرای کاروباریان د اور په مهارولو کې د مسؤلینو اطفایي امریت د چټک اقدام هرکلی کوي چې په خبره د اور په وخت مهارولو سره د ګڼو مالي زیانونو مخه ونیول شوه.